سلامونه احترامات، الله دې وي ټول جوړ خوشحاله اوسئ. بیا هم ستړي مه شئ، د فرانسوي ژبې زده کړې ده. نن ورځې درس موضوع مو ده les parties du cœur. les parties du cœur، د بدن غړي یا د بدن اجزاوې. نن دریمه برخه ده. په خیر، په تېرو دوو درسونو کې مې اوله برخه او دویمه برخه ویلې ده. نن په خیر دریمه برخه ده les parties du cœur، د بدن غړي. la cuisse، la cuisse، la cuisse ران ته وایي، ران یا ورون چې ورته وایو. les cuisses، les cuisses بیا ورونو ته وایي. la cuisse یو ورون، les cuisses ډېر ورونو ته وایي. le pied، le pied، le pied دغه ټولې پنجې ته، د پښې پنجې ته le pied وایي. او که بیا چېرته ډېرې وي les pieds، les pieds. la cheville، la cheville، la cheville غوڅ ته وایي. بعضې خلک ورته ټکي وایي، بعضې خلک ورته غوڅ ته وایي. د پښې دغه ځای ته la cheville وایي. که چېرته بیا ډېر وي، دوه وي یا دوه نه ډېر وي، نو بیا ورته les chevilles وایي. les chevilles. la main، la main، la main د لاس پنجې ته وایي، فقط پنجې ته la main ورته وایي. که چېرته بیا د دوو څخه دوه وي یا دوو څخه ډېرې پنجې وي les mains، les mains. le bras، le bras، le bras ټول لاس ته وایي. د دغه ځای نه تر دغې ګوتو پورې دې ټول لاس ته le bras وایي. که چېرته بیا دوه وي یا دوو څخه ډېر وي، نو بیا ورته les bras وایي. les bras. le doigt، le doigt، le doigt ګوتې ته وایي، یوه ګوته. که چېرته بیا ډېرې وي les doigts، les doigts. l'ongle، l'ongle، l'ongle یو نوک ته وایي. که ډېر وي les ongles، les ongles نوکان. le coude، le coude، le coude څنګل ته وایي، څنګل. که چېرته بیا دوه وي یا ډېر وي les coudes، les coudes څنګلې. le genou، le genou، le genou زنګون ته وایي. le genou که چېرته بیا ډېر وي، مثلا دوه وي یا دوه نه زیات وي les genoux زنګونونه. le genou زنګون، les genoux زنګونونه. la jambe، la jambe پښه، ټولې پښې ته la jambe وایي. که چېرته بیا دوه وي یا دوه څخه ډېرې وي les jambes، les jambes پښې. la jambe پښه، les jambes پښې. les doigts de pied، les doigts de pied د پښو ګوتې. د پښو ګوتو ته les doigts de pied وایي.
د نن ورځې درس موضوع مو تر همدغه ځایه پورې وه. الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي، څه ترې زده کړئ. او د ټولو ملګرو څخه هیله کوم که زموږ دغه یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی وي، د سبسکرایب سره خوا کې دغه د زنګ علامه ده، په دې زنګ علامه هم در سره کلیک کړئ. او باقي مو وخت نه نیسم، هر چیرې چې یاستئ ښاد او باد اوسئ. په لوی الله مو سپارم. الله په امان. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.